ته دې د خپل مهدي مور او پلار ثابتولی سي؟ ویلې نه مور نامه یې هغه د بیبي نرجس د پلار نامه یې حسن عسکري ده. نه دا دومره غټ خبره ده. دا نرګس بیبي دا څوک وه د زړه سره؟ امام حسن هغه ښځه وه. د کوم ځای وه، د کوم وطن وه، د کوم هیواد وه؟ مسلمانه وه که نه وه؟ ولې نه وه مسلمانه؟ چې امام ښځه وي هغه مسلمانه نه وي، شیعه وه. الحمدلله هغه مسیحي وه، د تا کتاب وایي چې هغه نصراني مسیحي وه. کوم کتاب؟ کوم کتاب دې منې؟ بخار الانوار. بخار الانوار. بحار مولانا صاحب ته چپ شه. بخار الانوار. بخار الانوار. په بخار کې خو موږ غوښه پخوو دي الله بنده. نو ما ژبه لیک صحیح ده ته بس وړو وړو هغه باندې ته ډایرکټ خاندې که نه؟ یا نه خانده نو اوس ما خندلي دي. ما خاندي یا لیکه نو ما خاندي. ها بخار الانوار. بخار الانوار. ها د تا په کافي کتاب کې وایي چې د امام حسن العسکري علیه السلام اولاد نه وو، نو دا مهدي له کومه سو د زړه سره؟ الکافي معتبر کتاب دی ده. نو ته چې امام مهدي امام حسن اولاد نه وو؟ د امام حسن العسکري علیه السلام اولاد نه وو، د تا کتابونه وایي، د تا امامان وایي دغه اولاد نه وو، نو دا مهدي له کومه سو، له کومه ځایه راغلی ده؟ دا غلط شوی آقا صاحب. امام مهدي مو امام دی، امام حسن عسکري هغه د زوی و. یعنی کلینی چې د تاسو معتبر کتاب ده هغه وایي چې د امام حسن العسکري علیه السلام اولاد نه وو، هغه غلط سوی ده که نه؟ قاري صاحب چې بل درته راپورته کړم دا بیچاره به څه شي نه دغه کېږي. ته ورځه ورور ته ورته بخار خوار مې کوزوه هغه مه کوزوه. یو منټ هغه ادبناکه انسان دغه مه کوزوه. دغه بل چې اوس راغلل دا څه وایي؟ علي صاحب وایه. السلام علیکم ټول ستړي مه شئ. وعلیکم تاسو ستړي مه شئ. خیر اوسئ. کري صاحب څرنګه چاله جوړ یې؟ قدرمن سي مهرباني وکړئ. موږ خو دغه پوښتنه کړه چې هر څه د 20 دور په جدید زمانه څوک یې سره وکړي او د کتابونه کات و کار د تاریخونه سره پرېږدو او اوس جامه وکړو چې د شیعه څه کي د سنیون څه کي او د 20 وخت کې چې په کومه لاره روان دي دواړه لشکې سره وکړو چې دا کوم یو په خیر روان ده کوم په باد روان دی. خواښه دی دی. نو د مو خو نن خبره دا ده چې ته قرآن عظیم شان منې؟ الحمدلله مسلمان یم خو تو خبرې ډېرې دي. موضوع یې تقریبا یو 2 کلونه شروع دي ختم کېږي نه ډېرې کیسې دي خو تقریبا یو 2 کلونه خو به لګیا وي په د ټیک ټوک. یو 2 کلونه مسلمانانو لما 2 کاله وتلي په دې ټیک ټوک کې دا موضوع باندې؟ یا که 2 نه وي یو به وي که یو نه وي یو نیم به وي اته 9 میاشتې 10 میاشتې به وي. داسې وخت شو. خبر شپږ میاشتې او 11 ورځې بېشکه خو بیا کول ورپوره کېږي که څه. اوس نیمایي کال شو بیا. نه د دوی خواته شپږو میاشتو نه چې ورپورته سوی هغه ته کال ده. خو بیا دا کال حسابېږي که نه و که نه زندګي خو تقریبا 80 کاله ده. 80 کالو کې 12 غنټې شپه ده 12 ورځ ده او چې ورځ ته وچوي ټول عمر بیا خو 10 ترڅي که نه. هغه څه کوي چې 2 کاله که څه هغه همداسې مثال ډېر کړو که نه. ودرې صبر تیارې ودرېږه زه علي جان سره دا دوی چې دلته راځي ما ته وایي چې د ماشومانو سره خبرې مه کوه نو دوی خو د 10 کلو یې نو هغه 15 ځینې لرې کړه 15 پاته سي. اوس زه پوه شوم علي جانه ماشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله
نر سړی یې په یو خدای مثال نر دار سړی. کړو مثال مې دار کړو توی دغه شپږو میاشتو د کول مثال مې دار کړو ته دې څو کلو یې زه خو به تقریبا اتون د سره به څو کول وم د خبرو نه مې شپاته ولګوي نو ته خو کیمرا چې اندازه ته وګوره شکل دې وګورو بیا معلومیږي بیا چې څو کالن یې تاسو د کیمرا خلاص نه میکو نه کمره ضرورت کیمرا مې نه خلاصېږي کنه فالوور کام دي ته تقریبا وایي چې څوک موږ ته خو دې تاسو دغه غونه ټول دغه یو شی دي سره نو نه راته دا به معلومیږي وم د یو درس د 2 کاله به وم یعنی دغه د سوز د 14 کلو سوی ماشاءالله ماشومې د رشیدو غاښونه دي خپل کې کاری صاحب کې سامه دا کړه چې دغه اوس دغه جدید دور کې چې سره ووندي په دا یوې کیسې خو زه ډېر حیران یم چې دا کوم اهل سنت ملایان دي یا نور داسې ځوانان دي چې په کومه لاره ووندي لکه چې پاکستان خبره درته وکړم که نه افغانستان هغه هم همشري ملک دی هغه پاته ورته شته ویلی شمسیه دي لږ د مسلې ته راځئ کیسې به سره پرېږدي ګوري زه دلته میډیا ته د دې دپاره نه یم راغلی زه د افغانستان په حالاتو وغږېږم یا د پاکستان په حالاتو وغږېږم دا سیاسي زمریان نور ستاسې دا سیاسي بحثونه کوي او یا سیاسي خپرونې کوي زه په دې حالاتو زه نه غږېږم ما یوازې چې تاسو په د صحابه و توهین حالات چې کاری صاحب حالات چې کوم روان دي که نه دا سیاسي نه دي دا دیني دي اسلامي دي چې اوس په پاکستان کې حال روان دی که نه درته وایم چې دا اسلام نه وتلی کور دی چې هر ورځ د یو کاري یو ملا یوه ویډیو وایرل کېږي آیا دا سیاسي ده که دا اسلامي ده که دا څه شی حساب دی تقریبا هر ورځ یوه ویډیو وایرل کېږي او دومره ناجایزه ویډیو چې په یو اسلام کې داسې کار نه کېږي یا به هغه مدرسې نه وایرل کېږي یا به جومات نه وایرل کېږي آیا دا مسلمانو کار ده که دا څه شی حساب دی ګلکریم جان صاحب دا شی نه ده ته څوک یې ته یارې موږ ته ځان وخت 12 امامه یې که نه خو بس پرېمږده زه انسان یم الله بنده یم مذهبونه خو که ته اوس مذهبونه خو ډېر بعد کې راغلي دي اول انسانیت ده که مذهبونه دي مذهب خو زه درته وایم چې الله پاک یو مذهب دی په هغه کې انصاف دی عدالت دی اخلاق دی او ظلم نشته پکې بنصفي نشته پکې پردي خاک خوړنه نشته الله پاک یو مذهب استولی دی ټولو انسانو دپاره ولې که مسلکونه مذهبونه الله پاک استولي وای که نه بیا دینه مسله جوړېده خو الله پاک دا مسله Posulu si šajeje, da čalu si svim u pusu si šajeje. اوس د انسانیت کې سي ارڅ ستا دا د انسانیت په نامه یو کتاب خو راوښی قرآن مجید کاری صاحب زه میوټ کېږم که نه هغه سړی مې میوټ کوي او کیسه م پراوه نه کړه ما د تا نه پوښتنه څه شی وکړه موږ یو استاد و که نه هغه ویل چې الله پاک مذهبونه نه دي استولي ما څه درته ویل تا ویل چې له مذهب نه انسانیت مخکې د مذهبونو وروسته راغلي انسانیت داسې دا دغسې ده او دا دغسې ده او دا دغسې دا د انسانیت په کوم کتاب کې دې زده کړي دي بس خو دا زه درته شورټ کټ په پښتو کې وایم ته کتابونه پرېږده موږ یو استاد و هغه دا خبره کړه کسه ویګونسه یو منټ هغه ویل که نه چې دا مذهبونه خدای بیخي دا بل راغلی دا بل صاحب څه وایي مفتی صاحب سلام سلام مفتی صاحب انسانیت ټوټل نجات کوم بهترین کتاب دی هغه زموږ ټوټل کتاب کوم دی قرآن مجید دی ټوټل نه انسانیت خو موږ مغز یې نه اخیستلی شو کوم قرآن عظیم شان چې هغه 12 آیات ده او که 6 آیات ده 3666 د تا د مرآت العقول مجلسي په صحیح سند سره له امام صادق علیه السلام نه روایت کوي دا قرآن چې په رسول الله نازل شوی جبرئیل علیه السلام راوړی دا 12 آیات ده ته ماته کتاب لږ راوخه کنه چې کوم کتاب کې لیکلي دي کامره مې غټه د سکرین یې لږ شو که بس دسته قاری صاحب اپشن واچولت دغسې نوران دي ما په کار دي دغسې نوران داسې نوران چې کتابي خبرې را سره وکړي یا رب ته ته توبه ده یا حي یا قیوم زه ماتې درنه بیا دا علما به پرېږدم هغه به مجلس در سره وکړي زه بیا یو لحظه درنه ځم قاری صاحب ماته اپشن واچولت اچولی مې دا اپشن
وما څه کاری سه محترم توفيقي إلا بالله. دقه د روان اخیسته قاری سه محترم کې هغه ته خپل غټ کې په بل رقم بیخي بخي ښه دا نو بند کړي دغه جزا بزا نو ایست کړي. ښه اوس وګوره دا کیمره ودرې صبر یو دقیقه. دا مایک ملک بند کې مایک فضل وکړې دا نو یار به موږ بیا جذبه راځي دغه پیره یاري صبر وکړه بیا موږ جذبه پیدا کیږي. ښه قاری سه د شیشه دغه کیمره لږ سپاک بډیره بخلی سره. وعلیکم السلام ورحمت الله. شراغ لاس درته وای دا وایه دا کوم کتاب ده؟ دا مرات القول مرآة العقول. مرة القول مرة ښځې ته وایي دا مرآة العقول ده. ښه صحیح دا د علامه مجلسي صاحب کتاب ده. ګوره علامه المجلسي ویني که نه ویني که سکرین نور هم درته غټ کړم. صحیح دا یې څوم جلده؟ باره صحیح صفحه ده. صحیح دا څوم نمبر روایت ده ده؟ 28 ته عربي دې زده ده؟ او زیاده نه او دي زور ته په عربي کې څه وایي؟ 28 ته په عربي کې څه وایي؟ عربي مې نه زده نه صرف ریډینګ یې کوی شو بس. الثامن والعشرون موثق الحديث. الثامن والعشرون موثق يعني موثق ده لك صحيح ده سيده مجلسي دي روايته صحيح ويلوس ورتغوكسه علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال دغه قال إن توغرز بيا زبالي صفحي تزم قال إن دا إن ما هي روخه لدي صفحين ورستزو إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام ويأغى قرآن جبريل عليه السلام راوڑ إذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام 17,000 آية 17,000 آية والزرى آياتنا والكم قرآن جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد. دا خو امام نه دی ویلي کنه یو عالم ویلی دی. دا څوک ده؟ اوس دا خو جعفر صادق علیه السلام چې کوم خپل کتاب خو نه دی کنه خو یو عالم یا مجتهد وي غلی کلی دی. د امام جعفر علیه السلام کوم کتاب ته پیژنې؟ د امام جعفر علیه السلام کوم کتاب ده؟ دا کتاب خو امام جعفر صادق علیه السلام ولا نه دی مفتی صاحب. یې راوښیي د امام جعفر علیه السلام کتاب راوښیي. دا خو دغه روایت ته کتاب و روایت نه پیژنې دی الله بنده بیا په انسانیت کې غږیږي. دا هغه څه درته وایي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وأبي عبد الله عليه السلام ويل دا رواية كي علي بن الحكم عن هشام بن سالم رواية كي إمام صادق عليه السلام ويل مفتی صاحب دا روایت کوم کتاب نه راخسته دی امام جعفر صادق علیه السلام علیه امام جعفر علیه السلام له کوم کتاب نه راخیستلی ده؟ کوم کتاب نه دا روایت راخستلی دی. يعني امام جعفر علیه السلام بل کتاب ته ضرورت درلوده چې بل کتاب یو شی راواخلي؟ دا خو یو عالم ته څه نه راخسته دی خو امام جعفر صادق علیه السلام یو کتاب نه به راخسته وي کوم کتاب نه راخسته دی کتاب راته وخه. دا د تا د احادیث و کتاب ده یا الله بنده د احادیث و کتاب نه دا احادیث و کتاب خو دا خو یو عالم لیکلی دی کنه احادیث یو امام جعفر صادق علیه السلام کتاب نه دی عالم دی لدی امام نه روایت راوړی دا او روایت ته موثق ویل دي دا صحیح روایت د امام صادق دا خبره کړې ده خو امام صادق علیه السلام ولا یو کتاب راوړی هغه کې امام صادق علیه السلام دا خبره کړې وي. څه شي؟ امام صادق علیه السلام ولا خپل کتاب کوس امام علی علیه السلام ولا د نهج البلاغه اندس امام صادق علیه السلام ولا بیا خپل کتاب وي کتاب راته وایي څوک وایي نهج البلاغه د امام صادق علیه السلام کتاب؟ امام علی علیه السلام ولا دی. امام علی علیه السلام څوک وایي چې د امام علی رضی الله عنه د ما کتاب ده؟ بالکل
بیا د چا کتاب دی؟ نهج البلاغه د چا کتاب دی؟ 300 کاله وروسته له امام علي نه نهج البلاغه لیکلی سوی دی. 300 کاله وروسته نهج د الله بندګانو زه د تا کتاب دا دې تار ته وګوره، دا تار مې داسې خلاص کړل، دغسې راته معلوم دي. ته اوس راځې دلته له خېټې لګیا یې، زه د کتاب دې نه پېژنې، روایت دې نه پېژنې، امام دې نه پېژنې. نهج البلاغه څوک وایي چې د امام علي علیه السلام په هغه کې خطبې د امام علي را یوځای کړي، هغه هم 300 کاله وروسته له امام علي رضی الله عنه نه. خو امام علی علیه السلام والا خطبې دي کنه، ټوټل امام علی علیه السلام والا خطبې دي یو کې کنه، بل چا والا هو کې نه دي کنه. دا کافر په دا سر مې وویستل، الله اکبر ورباندې ووایسته. دا کافر نه یو غټ کافر مې په دا سر وویستل، یو غټ کافر مې په دا سر وویستل، الله اکبر ورباندې ووایسته. اوس وګوره ما خبره له تا سره دا کتاب کې ده، وساتې ته پسې ګرځه چې دا د امام اول خو دا خبره اهل سنت والجماعت وایي چې دا د یهودو خبره ده، د امام خبره نه ده، دا د یهودو خبره ده او دا په دروغو په امام صادق علیه السلام پسې تړلی سوي خبره ده. اوس د تا ملا ورته صحیح ویلي دی، آیا دا ملا د رښتیا وایي که دروغ وایي؟ ملا خو دنیا زره دي، موږ چې کله داسې ملا نه ده، دا د شیخ مجلسي علماو نه به سر وایي. علامه مجلسي دا د هغه شیخ ده، دا د هغه محدث ده چې دا ټولو روایتونو ته صحیح او ضعیف وایي، چې دا روایت صحیح ده دا ضعیف ده. اوس هغه د دې روایت ته صحیح ویلی دي، هغه علامه مجلسي صاحب د دې روایت ته صحیح ویلی دي. آیا دا خبره رښتیا امام صادق علیه السلام کړې که نه ده کړې؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي چې من كنت مولا فهذا علی مولا. د مولا نه تاسو څه مراد کړل؟ بیا اوس کوم ځای ته ټوپ وکړئ، ظالمه خلک یو ګز ته ټوپ وایي، اوس ګزه ټوپ وایي. مفتی صاحب خبره وکړه چې نجفي چې کوم نجف هغه دی هغه مانه تخلی دی، ما ته لږ د تا نمبر راکړه، زه نجفي هغه سره تا ډسکس کوم، یا به زه خپله نجف هغه سره هغه وکړم چې ته ویلې تخلی ویلې هغه نه تخلی. اوس زه یو ما به 10% سټډي کړي، اوس ما چې کوم عالم دی هغه سټډي کړي دی، ما ته اوس لږ شیان معلوم دي که نه. او د مولا نه څه معنا دی؟ نجف که دې راوستل $10 جایزه درکوو. ښه صحیح شو که نجف هغه یا بل چې کوم سری پر امیر راوستل. د دې نوم څه شی ده؟ د دې نوم څه شی ده؟ زما نوم اخلاق حسین. اخلاق حسین جانه، که تا نجف راوستل $10 جایزه تا ته درکوو. صحیح شو که نه، څه نه راغو بیا به زه ذمهوار. مسلمانانو تاسې ټول په ما شاهدان اوسئ، $10 دي د په ما سو. صحیح شو. حارث محترم کله به راولي اخلاقه؟ بس زه لږ د کري صاحب له ما ته نمبر راکړئ، زه اوس وټساپ نه رابطه کوم. موږ هره ورځ دغلته لایف راځو، زه درته هره ورځ لایف سبا یې راوستی سي؟ بس زه به هغه کس یم چې کله یې ما هغه سره رابطه وشي زه به نجف بله ورځ یې راوستی، یو هفته وخت 15 ورځې کې یې راوستی سي؟ بالکل به زه نجف هغه ته کال کوم، بالکل به نجف هغه ته یم. 15 ورځې کې مسلمانانو ورونو که ما چیرې دغه اخلاق حسین ته $10 ورنه کړل، $10 به تاسو دلته د ما پر ځای ده ته ورکوئ. کري صاحب چې ما کوم پوښتنه وکړه مولانا مراد څه ده؟ اوس من كنت مولاه طارق جمیل والا کوم تقریر دی هغه بیا طارق جمیل چې کوم ویلي دی هغه به هم بیا واورئ. طارق جمیل دې څوم امام ده؟ طارق جمیل امام نه ده، ستاسو مفتی صاحب دی. نو د تا دپاره حجت ده هغه؟ نه حجت خو نه دی، خو حجت خو بیا د کوم مجلسي دی دغه هم حجت نه دی که نه، حجت خو موته امام دی که نه، کله ته امام کتاب نه متوضحه کې بیا صحیح دی. آی شابس مسلمانانو څه ویل وایي د ما دپاره حجت امام ده که نه، دا خبره دې وکړه. بالکل. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، دا د تا په کوم کتاب کې دا روایت راغلی ده؟ دا پیغمبر حدیث دی. که په کوم کتاب کې راغلی؟ نه دا هو پیغمبر حدیث دی، کتاب کې خدا نه دی، کتاب خدا خو هر یو کتاب کې راتللی شي، هر یو کتاب کې خو پیغمبر حدیث دی، د پیغمبر علیه السلام حدیث ده. صحیح. وریځه لیکلی ده که په اسمان لیکلی ده؟ نو دا خو اوس قرآن په وریځې لیکل دی که په شپې لیکلی دی مفتی صاحب؟ دا خو دا د ورقې د ما په لاس کې دا قرآن د کتاب الله ده. ته دا اوس روایت ویل چې من نه ته خو اوس یې څه په وریځې لیکل، اوس پیغمبر خبرو کې دم شک دی. د تا په کوم کتاب کې دا خبره راغلی ده؟ زه کتاب پوښتنه درنه کوم. نه دا اوس دا خبره غلطه ده، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده، بالکل صحیح خبره ده. ور ته هلته د نوم اخلاقي حسین له ځانه سره لیکلی، ما په خبره ځان پوهه کړه. اوس دا خبره تا په کوم کتاب کې لیدلې ده؟ لا هوا نه درته راغلي؟ په کتاب کې دې لیدلې؟ پیریانو درته راوړي؟ ملکه درته راغلې ده؟
ما تورات ما خپل علم نه اورېدلی، انجیل کې دي لیدلې، په زبور کې دي لیدلې ده، کدي په بایبل ما کې خپل- لیدلې؟ خپل علم نه مې اورېدلی دی، لا خپل عالم نه دی اورېدلی، یعنی په کتاب کې دي نه دی لیدلی. خو خپل ما علم کتاب کې لیدلی دی، ما علم به ته وایي چې دغه کتاب کې لیکلی دی. تا خو ویل وای ماته مولا او عالم حجت نه ده، ماته امام حجت ده. په امام به ما علم به ما ته ښیي چې دغه امام ولا خبره دی، دغه امام کتاب کې لیکلی دی، ما پیغمبر کتاب کې لیکلی دی. تابس اوس چیرې د 12 امامانو ویل دي نه مراد موږ یو چې موږ 12 امامان یو، امیران یو، خلیفګان یو، معصومین یو. راځه په خیر دې زړه سره اله څنګه نشم پوه دا بډېډز باندې خود نه پوهېږي. ښه اوس ګور تا وایي چې ما دپاره حجت امام ده. اوس دا امام من كنت مولاه، دا خو د ما روایت ده، د ما په کتابونو کې دا راغلی من كنت مولاه فهذا علي مولاه، صحیح. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. دا روایت صحیح ده. علي رضی الله عنه د موږ دوست ده، د موږ محبت ورسره، د موږ ځانونه او مالونه دي تر د قربان. طارق جمیل خو هم تاسو مفتی دی هغه خو دینه بکس تا اوس وویل چې ماته دلیل دی امام حجت ده، دی بل چا دلیل راته مخکې دی چې طارق جمیل ماته حجت نه ده. اوس خو مولا څه معنی دی؟ مولا څه معنی دی؟ مفتی صاحب مولا څه معنی دی؟ دا راته ووایه مولا نامې څه معنی دي؟ اوس به ماشاءالله مولا ته له امام نه راته وښیې ځکه د تا دپاره حجت امام ده. نه خو مولا نامې څه معنی دي؟ دا راته وایه. نه تا په خپله خوله وویل چې د ما دپاره حجت امام ده. مسلمانانو ویل کې ونه ویل صحیح دی، حجت زما لپاره امام دی. اوس یو امام راته وښیه چې د رسول الله دا خبره د ما د خلافات د امامات او د معصوموالي دپاره ده. امام علي ویلي ویلی نه چیرې دا اوس کتاب خو اوس ماته اگزیکټ کتاب نه دی معلوم، خو دا چې امام علي علیه السلام دا نه وی ویلي، بیا چې کوم دی بیا به پیغمبر ویلي دا ویلي ورته ویل چې ما نه بعد چې کوم دی زه چې مولا یم هغه مولا بیا امام علي علیه السلام دی. اوس دا اوس چې مولا نه مراد یو دوست دی. نن دې موږ په څه قسمه مولا نه مراد چې یو دوست دی، پیغمبر اوس مو دوست کیدای شي. بالکل مو دوست الحمدلله. بالکل مو دوست الحمدلله. رب جل پیغمبر صلی الله علیه وسلم من كنت مولاه ته د مولا معنا څه شي کوي؟ د لیډري کوي کوي د خلیفه کوي؟ مولا نمی نن مې مینینګ دي. زه به کوم ته خیم خو نن مې مینینګ دي. استغفر الله قاری سه وای د مولا نامې چې دي نه نوي نمونه دی. وای نه د مولا یعنی نه نوي ترجمه دي کنه؟ صحیح. په دې نه نوي ترجمو کې لس دانې راته وښیي. دا نه نوي دا نه راته وښیي نوي دلته ډسکاونټ. خو اوس دینه مراد څه کوم دي کنه؟ دوست هم اوس امو څه کوم دی؟ مولانا مراد څه کوم دی؟ لاړه خله لاړه سه خله لاړه سه الله اکبر. خپل خپل باندې دا د حق ګور وای د دوست کې دای سی وای د دوست مخه اوس پیغمبر دا حدیث نه دی مفتی صاحب. ما نه بعد څه کوم دی کنه؟ اوس په دې نانوي کې نانوي دي څورته وای نه نوي دي کنه؟ ننوي کې نو نمان واخله نو نانوي کې नौवीं डिस्काउंट हो गया और बाकी नो हो गया नो मेरे लिए बताओ मेरा भाई साहब अखलाक हुसैन से बताओ जल्दी मुफ्ती साहब इमा स्टडी کم ده دا زمانم چې ما स्टडी کم ده اوس به زی تاسو ولا یو ام بنده دل تر وخت کیږي کنه یو کې د شي د مستر ناس وي دوی نه به پښتنه کوم چې رب العزت کوم دی 15 نیم ما ته وخه نه شي خای حدود اخلاق حسین جان اخلاق حسین جان اول دا خبر لزانه وکړه ګوره سینه پویږي په غڅ کې کار ملري دی الله بندگانو له الله جل وعلا نه ویرو. اوس کوم دی اوس پیغمبر دا خبر هم کړی دی چې ته علي ویل ته بخک وي. څوک وای؟ پیغمبر دا خبره نه دی کړی. څوک وای؟ نو یو کتاب کې خو راته وخی. یو منټ څه د واتس اپ نیکول اټینډ کوم. زه واتس اپ کوشش کوم زه درته وایم. نه څومره مفتی صاحب تختوالي ولا کوم دی هغه معلوم دی کنه چې زه به اوس یو کتاب کې یو خبره درته وکړم د سي اوایل دی ځکه مفتی صاحب ګوره یو روایت کې راځي وای د تاسو کوم مهدی ده دا مهدی نه ده. مفتی صاحب زه به یو خبره وکم کنه چې کوم دی زه به ته خپل علم راولم صحیح دی. بس مې تا د پاره مو $10 زه الله دې مرسته $10 نجب پر موږ راورسوه بس فقط نجب ما دومره سړي نشته که مو علم به تاسو راوغږېږي علم دې د نجب دې راورسوه ښه $10 جایزه ده ورځه. صحیح شو روان دي الله بندگانو خوشي
الله دې رحم وکړي بیخي لکه المؤمن دار الحفاظ و ابابیل خلا ښه ودرې پورته که دا نور اغاګان اغا صاحبان راسې تاسې راسې ودې ټول ورته لیکي کوسه 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 ولې په خپل مذهب شرمېږي ولې په خپله عقیده شرمېږي ولې په خپل ایمان شرمېږي تر څو پورې به دا شرم در لغاړې وي کوسه کوسه په قبر کې به څه کوئ که نکیر و منکر درته وي ته به ورته وایې چې کوسه وتښته څه به ورته وایې وای دا ټول کافر یهود دي خو ته دلته راسه ته به ځان مسلمان ثابت کړه ته دلته راسه موږ دغه وکړې د کمرې سره اخوا دېخوا بدلوي ښه زه راځم